السلام علیکم د وحدت درنو کتونکو زه حضرت یوسف دا وخت د پیښور نشترآباد پی اس او پټرول پمپ کې ولاړم. د حکومت د طرفه بیګا د پټرولو په نرخ کې د لیټر په سر د 8 روپو کمی اعلان وکړی شو. د پیښور عام ولس دغه کمی ته په څه نظر ګوري؟ راځئ د ولس نظر معلومو چې دوی په دا حقله باندې څه وایي. دوی چې څونه مرزان کړي دوی ګرانۍ غټه لکه دوی 20 روپۍ ګران کې او نو 8 روپۍ ارزان کې دا خو حکومت ګورنمنټ سم هغه نه ورکوي دا او دوی ته مونږ صرف دا دی چې په ایمان خان په حکومت کې 150 روپۍ دوی پی ډي ایم والا مولانا دی هغه جلسې وکړه درنې وکړلې او اوس درنو ته نه وځي. دوی صرف خپلو سیټانو ته وځي او دوی چې مخصوص شوي دا ټول یو جدد ده مافیا ده. دوی په مونږ باندې مسلط شوي دي او انشاءالله ایمان خان به راځي او دوی سره به ګوري او دوی هر څه کوي ګراني ده. اوړه چېرته ورسېدل او هغه چېرته ورسېدل، پټرول چېرته ورسېدله. ته چې دې کې دا فرق دی دوی حکومت صرف قرضې اخیستې شي پرې کولی نه شي. ایمان خان قرضې اخوا کړې صرف حکومت یې ورسره چلولو او هغه هم که دا صحت کارډ وګورئ دا نوره د هغه وکړئ څونه مزدورانو ته دوی مدد وکړو دا عوام ته. پېښور ته یې میټرو جوړه کړه او دغه میټرو موږ ته څونه سهولت راکوي او پټرول به چې ډېر نه ډېر ګران شو نو 5 روپۍ به ګران شول او دوی دونه زیات ګران کی او الټه دوی ایمان خان پسې حکومت کوي. ملک هم ډیفالټ کیږي او دا ایمان خان دوی ټول ډیفالټ کو. مریم نواز زمونږ دا دی چې دی وایم د ملک لور یم ټول هغې هر څه لندن کې دي دا او دی وایي زه پاکستانی یم. نو دوی ته مونږ درخواست دی نواز شریف دوی ویل چې کم لیډر دی وایي شعر آیا شعر آیا شعر هم په لندن کې هلته پټ دی راځي نه. دا خو چې کافي نه دی که حکومت په دې باندې خیال وکړي نو دوی به څه نه څه سپورټ به حکومت عوام به وکړي که نه. اوس خو یې لږه ګزاره وکړله خو زه چې نور هم د اوړو او د دې تیلو باره کې دغه وشي نو انشاءالله. نو عمران خان خو لکه ګراني راوستې خو دومره نه وه ده پې د پاسه زیاته راوسته. نو اوس چې دی انشاءالله لږه ګزاره یې وکړله نو چې نوره ګزاره وشي انشاءالله عوام به سپورټ وکړي د حکومت. اوړو کې انشاءالله ګزاره وشوله 2500 ته اندازه اوړه راله. حکومت یو ریټ ورکړي لکه حکومت ته دا پکار دي چې لکه په دوکانونو باندې وګرځي او هغوی نه ریټونه والي. حکومت یو ریټ ورکړي دوکاندار ځان نه خبروي مکه زوړ ریټ چلی نو دې دپاره حکومت ته پکار دي چې په دې دوکانونو باندې وګرځي او د دې دغه وکړي. اوس وخت کې لکه ډېره زیاته ګراني ده که نه. مخکې خو به چې مونږ پټرول واچول مطلب په 67 68 یا په 100 120 کې لیټر وه نو زمونږ به په 2-3 لیټرو باندې ښه ټیټ کار کېدو او اوس خو به ستاسو ته ښه پته ده ګراني ده بل حالات هم داسې جوړ دي چې اوس 300 روپو پټرول واچوه نو بس مطلب چې لاړ شو پې سبا بیا ورسره نور واچو نو لکه نه کېږي ګزاره اوس ډېره زیاته ګرانه ده. دې کې نور هم کمی راوستل پکار دي په دې چې ډېر خلکه پکې داسې دي لکه مجبوري اوس نو دې کې کمی ډېر راوستل پکار دي. لکه په دې هېڅ هم نه کېږي که نه لکه یو انسان دی 500 روپۍ علی نو ته اوس پټرولو ته وګوره مزدور کاره انسان یې وړو ته وګوره غوړو ته وګوره نو لکه دې کې چې ډېر څونه پکې دغه کېږي که نه چې ښه ډېر پکې وشي چې د یو مزدور کور پې دغه پیدا شي که نه. زما په ژوند ورسره ډېر اثر پرېوتی دی. موږ به پهله چې فقیر کلي نه به راتللو صدر ته نو د 100 روپو پټرول به هم چې واچول آنا جانا به هم کېده واپس به هم دته کېده. اوس چې د 100 پټرول واچوي چې لاړ شي واپس ډینسه پورې راشي نو بس پټرول ماشاءالله ختم وي. چې کله پټرول وغیره چې ګرانېږي نو 30 روپۍ 40 روپۍ ګرانېږي او چې کله کمېدو ټایم راشي نو 5 روپۍ 4 روپۍ نو دا خو سره ریلیف نه شو دی مهنګایي دور کې په دې وخت کې. خو چې تاسو وګورئ چې کم شی هم وګورئ یو کال مخکې څه ریټ او اوس کم ریټ دی او دا چې لکه ګرانۍ 100 روپۍ شی ګرانۍ 500 روپۍ ګرانۍ او ارزانه ټایم کې به 5 روپۍ 4 روپۍ دا خو سره ریلیف نه شو. دې خو هغه ګرانۍ موږ نه هېر کړل چې کم عمران خان راوستی و موږ چې د عمران خان او چې کله پی ډي ایم په خپله راغلو نو خلکو هغه عمران خان هېر شو. خلکو چې یاره عمران خان خو ایز کمپیر ټو دیس ګورنمنټ نو خلکو ویل چې هغه خو عمران خان خو چې یاره کم ګرانی دی وخت کې ده. د وحدت نیوز درنو کتونکو تاسو د پیښور د اوسیدونکو د خبرې واورېدې. په دې کې د زیاترو دغه وینا وه چې حکومت ته د ګرانۍ کنټرول کولو دپاره مؤثر اقدامات کول پکار دي. د کیمرامین محمد خالد سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پیښور.